السلام علیکم ورحمت الله. لوی اختر مو مبارک شه. الله ستاسو طاعتونه عبادتونه په خپل دربار کې قبول کړي. نن د اختر اوله ورځ ده، تقریبا شلبندې 5 بجې دي. څه موده مخکې راغلی دغه کور ته. دا یو کوټه د دروازې هېڅ هم نه وی، لاندې فرش چې و هغه د سیمنټو بوجۍ ګنډلې وې، هغه یې وار کړې وې. نو په هر صورت موږ غوښتل یو غوا ورته واخلو، هغه لا وخت پاتې دی. الله دې یو حاجي صاحب دی، خدای پاک دې اجر ورکړي، هغه ویډیو کتلې وه. نو هغه دغه 2 قالین یې راته ویلي چې دا به دې کور کې اختر په اوله ورځ هوار کړي. بیا چې د اختر سودا مې هم ورته واخیسته چې راولو بدبختانه. نږدې ته راشه. دروازې ته قلف هم نشته دی، په دې هغې تړلې ده، هېڅ څوک نشته. نو اوس به څه په قسمت دغه شی دی که نه. موږ ورته د اختر سودا هم راوړې وه، ځکه دا ډېر بېچاره مظلومه خلک او مورکۍ پکې ده چې حتی روژې په سویمه باندې موږ راولو. دا د روژې اذان ته نیم ساعت هم پاتې و، دا چېرته خیرات وي هغه ته لاړ شم چې هغه راوړم. نو الله یې ټولو ته اجر ورکړي او بس موږ به اوس ځو. قرباني به هم کو، ستاسو دې هم الله تعالی قربانیانې قبول او منظور کړي. غوښتنه مې دا ده چې د چا هم همسایهګان وي، غریبان وي، په دې اختر کې ورسره ډېره مرسته وکړو. قربانیو خصوصا قربانیو غوښه کې دا خلک له یاده مو باسئ، دا مستحق خلک دي. الله مو آباد لره. نیکمرغه اختر درته بیا هم غواړم، په لوی الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمت الله.